الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن د جمعې د لمانځه بیان کوو. محترمو ورونو، د جمعې لمونځ پر هغه چا باندې لازم دی چې په ښار کې اوسي. د جمعې د لمانځه ادا واجب ده او خپل لمونځ د جمعې فرض دی. البته د جمعې د لمانځه او د نورو لمونځو ترمنځ فرق شته. هغه فرق دا دی چې د ماپښین لمونځ دا بدون جماعت هم ادا کیږي، خو د جمعې لمونځ بدون جماعت نه ادا کیږي. او د جمعې په لمانځه کې قرأت په زور ویل کیږي او د ماپښین په لمانځه کې قرأت قرار ویل کیږي. د جمعې لمونځ د ښار پر خلکو باندې شته او د صحرا پر خلکو باندې نشته. که په صحرا کې خلک اوسېدل، هلته د جمعې لمونځ کول غوښتل، د جمعې لمونځ نشي کولی، بلکې یا به ښار وي یا به د ښار اطراف وي، او یا دا چې په داسې ځای کې به وي چې هغه لویه قریه وي. په صحرا کې 80-100 کوره پر یو ځای سره راجمع شوي دي او دوی بازار لري. دا د ژوند ضروریات ټول پکښې پردي، لکه کلینیک و، ټکسي و، د ټلیفون اسباب چې اوس دي، او همدا ډول کم سودا چې دی رانیسي، لکه د اغوستلو جامې، کولنګ و، بیلچه و، دواخانه و او خوراکي توکي. دا ټول په دغه وړکي بازار کې پیدا کیږي. یوه لویه قریه وي، دلته هم د جمعې لمونځ کیدلی شي. د صحرا سړی که راغلی ښار ته، نو په ښار کې د جمعې لمونځ به کوي. او مسافر که راغلی، ورباندې لازم نه دی که یې چیرې ادا کړي. د جمعې لمونځ د لمانځه غاړې یې په خلاصېږي، او که یې ادا نه کړي باندې لازم نه دی. همدا ډول د جمعې لمونځ دا پر بندیانو باندې نشته، او کم کسان چې معذور وي پر هغو خلکو باندې نشته، لکه ګوټ، شل او داسې نور. د جمعې د لمانځه اړونده خورا لوی اهمیت دی. یو حدیث شریف کې راځي، وایي که چیرې یو څوک 3 جمعې د لاوبالۍ په وجه د جمعې لمونځ قضا کړي، پر زړه باندې به د غفلت مهر ووهل شي. وعید په احادیثو کې راغلی دی، مومن مسلمان لره پکار ده چې ضرور د جمعې لمانځه ته حاضر سي، پر چا چې لازم وي. او که چیرې بې ضرورته د جمعې لمونځ پرېږدي، نو په هغه وعید کې راتللی سي. ثوابونه یې زیات دي. او د جمعې لمونځ په مسجد جامع کې کیدلی سي. مسجد جامع هغه بولي چې د وخت د اسلامي حکومت د لوري څخه د جمعې د لمانځه اجازه ورکول سوې وي. او کله چې د جمعې د لمانځه دپاره هغه اول اذان وسو، نو یو څوک چې د دنیا په هر کار اخته وي، که خرید و فروش وي، که بل کار وي، هغه به پرېږدي. قرآن کې الله جل شانه فرمایي: وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کله چې आवाज وکړل سي د جمعې د لمانځه لپاره، د دې څخه هغه اول اذان مراد دی، نو دکاندارانو ته سودا کول یا ګراکانو ته شی رانیول جائز نه دي، بلکې مکروه تحریمي دی دا کار کول. سیده به تیاری نیسي او دست په تازه کړي، د جمعې لمانځه ته بځي. کله چې د جمعې لمانځه ته راغلی، نو 4 رکعته سنت دا تر خطبې مخکې کیږي. خطبه چې شروع سوه، امام چې خطبه وایي،
په دغه وخت کې خبرې کول جایز نه دي، نفل کول جایز نه دي، ذکر به نه کوې بلکې په ادب به خطبه اورې. تر داسې اندازې پورې چې یو څوک خبرې کوي ته ورته وامه، دغه لا هم نه دی درته جایز. ډېر کسان داسې وي چې راسي امام خطبه وایي نو دی ژر ژر پر سنتو ودرېږي. دا کار ښه نه دی، بلکې د خطبې په وخت کې منظم کښېنستل او خطبه اورېدل پکار دي. امام چې خطبې لا نه یې شروع کړي ته به راځې 4 رکعته سنت به کوې، که ناوخته راغې خطبې ته راورسېدې هغه سنت پرېږده، خطبه یې ور واوره. دواړې خطبې چې دې واورېدلې بیا اقامت کېږي، امام 2 رکعته لمونځ په جماعت کوي، ته به هم د 2 رکعتو فرضو نیت وتړې. نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعته فرض د جمعې په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی مخ مې دې پر لوري د کعبې شریفې الله اکبر. نو لکه نور لمونځونه چې په جماعت کې همدغسې لمونځ د امام سره په جماعت باندې ادا کوي. 2 رکعتونه چې امام په جماعت باندې ادا کړل، سلام وګرځېدی، نو وروسته بیا 6 رکعته سنت نور کېږي. البته علماو لیکلي دي چې دغه 6 رکعتو کې د 4 رکعته سنت سنت مؤکده دي، هغه 2 رکعته سنت سنت زوائد دي. دا خبره دی یاد وي که چیرې په یو ځای کې شک و چې آیا دلته به د جمعې لمونځ ادا کېږي او که به نه ادا کېږي. شک وي نو په هغه ځای کې ته کولی شې چې دغه وروسته 4 رکعته سنت په هغه کې د فرضو نیت وکړې او داسې نیت وکړې چې فرض د دې ماپښین که لمونځ د ماپښین زما پر ذمه نه وي نو سنت د دې جمعې داسې نیت وکړې. د دې جمعې د لمانځه اړونده خورا ډېرې مسائل شته، جزئیات شته، د جمعې د لمانځه ورځې فضائل شته، د جمعې د ورځې سنتونه شته او د جمعې پرېښوونکي ته چې کوم وعید دي دا شته. نو د دې ټولو مسائلو دپاره که تاسې تفصیل غواړئ زما یو کوچنی کتاب دی، آیا زموږ په هېواد کې د جمعې لمونځ شته؟ په دغه نامه دی. دغه کتاب پیدا کړئ، دا ټولې مسائلې به د هغه کتاب څخه په اسانۍ باندې زده کړئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.